د هیله میډیا درنو لیدونکو سلام پام کړئ د نن خبري ټولګې ته. پاکستان وایي که طالبان اقدام نه کړي نو موږ به اقدام وکړو. د پاکستان بهرنیو چارو وزارت ویان طاهر اندرابي په خپله اونیزه خبري ناسته کې د افغانستان په اړه توندې او دوه اړخیزې څرګندونې وکړې. هغه له یوې خوا د منځګړیتوب هرکلی وکړ، خو له بلې خوا پر افغان خاوره د احتمالي پوځي اقدام ګواښ وکړ. نوموړی وایي چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د کړکېچ په کمولو کې د سعودي عربستان او نورو ورور هیوادونو د رول هرکلی او ملاتړ کوي. طاهر اندرابي په ډاګه کړه چې تر څو د وسوالو ډلو پر ضد د دوی غوښتنې ونه منل شي ټول انتخابونه پر میز پراته دي. نوموړي د ملګرو ملتونو د منشور 51 مادې ته په اشاره ویل چې پاکستان د ځان د دفاع په خاطر د هر ډول اقدام حق لري. هغه زیاته کړه موږ نشو کولی پرېږدو چې خلک مو په بې رحمۍ ووژل شي. د ترهګرو پر وړاندې زموږ هر ډول اقدام به د خپلو ملکي وګړو او امنیتي ځواکونو د ژوند ژغورلو لپاره وي. افغان حکومت بیا تل افغانستان کې د وسلوالو ډلو شتون ردوي. د پاکستان جمعیت علماء اسلام ګوند یو جګپوړي مشر صلاح الدین ایوبي په کابل کې د کورنیو چارو له وزیر سراج الدین حقانی سره لیدلی دي. صلاح الدین ایوبي په خپل ایکس پاڼه کې د دې لیدنې خبر ورکړی، خو د هغو موضوعاتو په اړه جزئیات نه دي شریک کړي چې له حقانی سره پرې بحث شوی دی. دا لیدنې یوازې څو ورځې وروسته له هغه کېږي چې د جمعیت اسلامي پخواني مشر سراج الحق هم کابل ته سفر وکړ او هلته له سراج الدین حقانی او نورو لوړپوړو چارواکو سره وکتل. دا په داسې حال کې ده چې د کابل او اسلام آباد رسمي ډیپلوماټیکې اړیکې د وروستیو نښتو او د ټي ټي پي د شتون د تورونو له امله تر بل هر وخته ډېرې ترنګلې دي. ښایي دا مشران هڅه کوي د دوی ترمنځ رامنځته شوی درز کم کړي. افغان حکومت پېښور ته د افغان کډوالو د ستنېدنې بهیر د څارلو لپاره پلاوی استولی. په اسلام آباد کې افغان سفارت خپل یو پلاوی پېښور ته او شاوخوا سیمو ته استولی چې د افغان کډوالو د بیرته ستنېدنې روان بهیر له نږدې وڅاري. یاد پلاوی د ازاخیل او حمزه بابا د بیرته ستنېدنې له مرکزونو هم لیدنه کړې ده. د سفارت له لوري پر ایکس خپاره شوې خبرپاڼه کې ویل شوي چې یاد پلاوی د تورخم په فرضي کرښه د بایومټریک بهیر او د ګڼې ګوڼې له امله رامنځته شوي ستونزې وکتلې. د خبرپاڼې له مخې همدارس پلاوي له ځایي چارواکو سره ناسته کړې او د کډوالو لپاره د اسانتیاوو د برابرولو غوښتنه کړې ده. خبرپاڼه زیاتوي چې یاد پلاوي د ازاخیلو او حمزه بابا د بیرته ستنېدنې له مرکزونو هم لیدنه کړې، د کډوالو ستونزې اورېدلې او د یو ان ایچ سی آر له مسؤلینو سره د حل لارو په اړه خبرې کړې دي. سفارت ویلي چې د سفر پر مهال یو شمېر بېوزلو کډوالو سره نغدي مرستې هم شوي دي. د اسلامي امارت د مشر د فرمانونو په ادامه چې مولوي حمید الله اخندزاده د دفاع وزارت د لومړي مرستیال په توګه ټاکل شوی و، نن رسما د یاد وزارت د لومړي مرستیال په توګه معرفي شو. د چارو اداري رئیس مولوي نورالحق انور په دې مراسمو کې ویلي چې حکومت د افغانانو لپاره یوه ارزښتناکه مرحله ده. د نوموړي په وینا د دوی پر راتګ سره ټول افغانان ډیر خوښ. چارواکي وایي تغییر او تبدیل یو اداري اصل دی چې د مسؤلیت په اساس رامنځته کیږي. د دوی په وینا دا تغییرات د چارو د لا ښه سمون په موخه ترسره کیږي. د کابل په تور بازار کې د پاکستان ویزې په $1,000 پلورل کیږي. په کابل کې ځینو افغانانو افغانستان انټرنیشنل ته وویل چې د پاکستان سفارت دی و ویزه په تور بازار کې له $0 څخه تر $1,500 پورې پلورل کیږي. د دغو افغانانو په وینا په سفارت کې د مرکې پر وخت له ویزه اخیستونکو اقرار اخیستل کیږي چې له دوی 1500 افغانۍ اخیستل شوي. یو شمېر افغانانو نن پنجشنبه د سلواغې پر 13 ویل چې نه یوازې دا چې په کابل کې د پاکستان سفارت ویزې په تور بازار کې په $1 پلورل کیږي، بلکې په ننګرهار، کندهار او بلخ ولایتونو کې د پاکستان د کنسلګریو ویزې هم په تور بازار کې په $1 پلورل کیږي. د ترلاسه شوو معلوماتو له مخې د معتبرو روغتیايي ادارو د اسنادو په لرلو سره په کابل کې د پاکستان سفارت او ننګرهار کې کنسلګرۍ طبي ویزې له $1,100 څخه تر $1,500 پورې پلورل کیږي. یو شمېر افغانانو وویل چې په کندهار او بلخ ولایتونو د پاکستان کنسلګریو اړوند طبي ویزه له $0 څخه تر $1,200 پورې پلورل کیږي.
د خیبر پښتونخوا والي فیصل کریم کندي ویلي چې د افغانستان سوله نه یوازې د پاکستان بلکې د ټولې سیمې په ګټه ده او ټینګار کړی چې اسلام آباد له کابل سره د مثبتو اړیکو او پراخې سوداګرۍ غوښتونکی دی. نوموړي دا څرګندونې په پېښور پوهنتون کې یوې غونډې ته کړې ویلي دي چې د پاکستان سیاسي مشرتابه توان لري له افغانستان سره اړیکې او همداراز خپلې کورنۍ سیاسي او امنیتي ستونزې د خبرو او تفاهم له لارې حل کړي. کندي زیاته کړې چې یوازې د ستونزو یادونه بسنه نه کوي بلکې عملی او دوامدار حل لارې موندل ضروري دي څو سیمه له بې ثباتۍ څخه ووځي. تر دې وړاندې د خیبر پښتونخوا یو شمېر مشرانو ویلي و چې په پاکستان کې اوسنۍ امنیتي ننګونې تر ډېره د تیرو کلونو د ناسمې تګلارې او پالیسیو پایله ده. روسیې له ایران سره د کړکېچ پر سولیز اواري ټینګار کړی. روسیې ویلي چې له ایران سره کړکېچ ډېر شوی خو بیا هم له ډیپلوماټیکو او د خبرو اترو له لارې د سولیز حل تمه لري. د ایران سمندري ځواکونو نن له روسیې سره ګډ پوځي تمرینونه پیل کړي او سی بي اس ریپورټ ورکړی چې امریکا او اسرائیل پر ایران د برید لپاره د فبروري 21 ټاکلي. په داس حال کې چې په سیمه کې تاوتریخوالی مخ په زیاتېدو دی د ایران سمندري ځواکونو نن له روسیې سره ګډ پوځي تمرینونه پیل کړل. متحده ایالات په منځني ختیځ کې خپل پوځونه زیاتوي او پرله پسې نور ځواکونه سیمې ته استوي. د امریکایي رسنیو د راپورونو له مخې واشنګټن پلان لري چې د بریدونو لړۍ پیل کړي څو تهران دې ته اړ کړي چې د اټومي دوسیې په اړه په خبرو کې امتیاز ورکړي. سی بي اس ویلي چې امریکا او اسرائیل پر ایران د فبروري پر 21 ګډ برید کوي. ټرمپ وايي ملګرو ملتونو ته پیسې ورکوي چې د فعالیت جوګه شي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د پنځشنبې په ورځ د سولې بورډ د پرانیستې غونډې پر مهال ویل چې متحده ایالات په ملګرو ملتونو ته مالي مرسته ورکړي چې دغه سازمان پیاوړی او د فعالیت وړ شي. امریکا د ملګرو ملتونو د بودیجې تر ټولو لوی تامین کوونکی هیواد دی خو د ټرمپ د ادارې پر مهال د منظمې بودیجې لازمي ونډه نه دی ورکړي او همدارنګه هغو ادارو ته چې خپلواکي بودیجې لري د طالبانو مرسته کمې کړې دي. ټرمپ وویل موږ به ملګري ملتونه پیاوړي کړو. ډاډ به ترلاسه کړو چې د هغوی تاسیسات ښه وي. هغوی مرستې ته اړتیا لري. موږ به له مالي پلوه ورسره مرسته وکړو او ډاډ به ترلاسه کړو چې ملګري ملتونه د فعالیت وړ وي. هغه زیاته کړه زما په اند ملګري ملتونه لوی ظرفیت لري. رښتیا هم لوی ظرفیت لري خو تر اوسه خپل هغه ظرفیت نه دی پوره کړی. د ملګرو ملتونو سازمان سرمنشي انټونیو ګوتریش د مصنوعي ځیرکتیا یعنی ای آی د راتلونکي په اړه په خپلو تازه څرګندونو کې ویلي چې د دغې پیاوړې ټکنالوژي برخلیک باید د محدودو هیوادونو او څو کسانو تر کنټرول لاندې پاتې نشي. ګوتریش په ډاګه کړه چې د مصنوعي ځیرکتیا راتلونکی نشي کولی د محدودو هیوادونو لخوا وټاکل شي او نه هم د څو میلیاردرانو هوسونو او ارادې ته پرېښودل کېدای شي. د سرمنشي په وینا مصنوعي ځیرکتیا باید په هر چا پورې اړه ولري او ټولو ته د لاسرسي وړ وي. نوموړي ټینګار وکړ چې دا ټکنالوژي باید د ټولو په ګټه وي او د هر چا لپاره د خوندیتوب ډاډ ورکړي.